نظر ذهن او دماغو د تیزولو دپاره القوي القادر وظیفه دا یو داسې وظیفه ده چې الله جل جلاله په دې کې یو ډېر لوی پاور ښودلی. کم یو انسان چې دا القوي القادر وظیفه شروع وکړي الله جل جلاله به دته یو قسم له قوت ورکړي. قوت به دا وي الله جل جلاله به ورته داسې قوت ورکړي چې یو خو د ده نظر که چېرته کمزوري وي نو الله جل شانه به نظر تیز کړي، یو قسم له قوته پکې رب العالمین پیدا کړي. دویم نمبر که د چا ذهن کمزوري، بعضې خلک ذهني کمزوري وي، خبره وکړي او بیا ترې نه وروستو خبره ایروي. نو د ذهن د تیزولو دپاره د القوي القادر وظیفه که تاسو د نن نه راونیسئ نو الله جل جلاله به ستاسو ذهنونه ډېر زیات تیز کړي او داسې به تیز کړي چې هر یو خبره به درته تر د عمر پورې بیا یادوي. بعضې ملګري داسې وي د هغوی پیدایشي طور باندې ذهنونه کمزوري وي، نو د هغه ذهن د تیزولو دپاره تاسو د القوي القادر چې کومه وظیفه ده نو دا وظیفه وله بلکل تاسو رانویش شي. د چا نظر کمزوري دی د هغې دپاره هم دا وظیفه کولی شي. د چا د دماغو کمزوري ده نو د دماغو د کمزورۍ دپاره هم د القوي القادر وظیفه ډیره مضبوطه او ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. دې نه علاوه د جسماني اندامونو کمزوري چې وي، خصوصا دا د هغه رونو دپاره د کم رونه چې د بوج والا کارونه کوي، یعنی بوج اوچتي، نو د بوج اوچتونکو خلکو دپاره په دې اسم مبارک په دې القویو کې القوي القادر په دې وظیفې کې الله جل شانه د دې خلکو دپاره یو ډېر لوی قوت ایښودی دی. الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغه الله جل جلاله د خپل نومونو سره د خلکو مشکلات د حل کول دی ورسره تړلی دي. که تاسو د الله جل جلاله د یو نوم وظیفه شروع وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو تمام مشکلات دا به د رب العالمین د غیبو نه ختموي. دغه رنګې القوي القادر وظیفه هم ده چې د جسمانی او روحاني کمزورۍ دپاره ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې القوي القادر وظیفه به څومره کوو او په څنګه طریقې سره به د القوي القادر وظیفه کوو. د ټولو اول نمبر که موږ د سترګو د تیزولو دپاره دا وظیفه کوو چې القوي القادر، نو دې سره به یو بله وظیفه هم شروع کوو، هغې سره ویل شي، یعنی بیا به داسې وظیفه کوي یا قوي یا قادر یا بصیرو، یا قویو یا قادرو یا بصیرو. دا وظیفه چې کله په دغسې طریقې سره شروع وکړي نو د سترګو د نظر دپاره ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. یا قویو یا قادرو یا بصیرو. اوس د ذهن دپاره موږ چې دا وظیفه کوو نو د ذهن دپاره به موږ څنګه وظیفه کوو نو چې زمونږ ذهن ورسره تیز شي، زمونږ نه یو خبره بیا چې کوم دی ایریږي نه، د هغې دپاره به داسې وظیفه کوي یا قویو یا قادرو یا نافعو، یا قویو یا قادرو یا نافعو. دا وظیفه به کوئ. اوس چې جسمانی کمزوري ده نو د جسمانی کمزورۍ دپاره هم تاسو دغه دواړه نومونه یا قویو یا قادرو وظیفه به کوئ. د چا چې د زړه ګبراهټ وي، یعنی د زړه هسې بیسې یریږي، د هغې دپاره هم تاسو د یا قویو یا قادرو وظیفه د تاسو رانویش شي. نو ډیره زیاته مفیده وظیفه را. د دې وظیفې تعداد څومره دی نو په ورځ کې د دې دپاره یو ټیم به وله تاسو مقرر کړئ او په هغه مقرر وخت کې به تاسو د یا قویو یا قادرو وظیفه 1500 کرته کوئ. هر یو ټیم د وله مقرر کړلو. تاسو سره سحر وخت فارغه وي د سحر په وخت کې وکړه، ماسپښین فارغ وي ماسپښین وکړه، ماښام مازدیګر ماسخوتن 1500 کرته به په هغه مقرر وخت کې دا وظیفه کې چې څنګه طریقه مې درته وښوله هم په دغې طریقې سره یې کوه. انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به ته په خپله
تا ته به خپله اندازه لګي چې الله جل جلاله د ستا ذهن څنګه تیز کړلو. رب العالمین به د ستا نظر داسې تیز کړي چې خپله مرته خیران پاتې شي. او که د ستا په زړه کې ګبراهټ وي، یره وي، نو د یرې د ختمولو دپاره یا قوي یا قادر وظیفه ډیره زبردسته وظیفه ده. دغه رنګ د جسمانی کمزورۍ دپاره هم دا وظیفه ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. نو ډیره زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه هر څوک مکمل فایده اخیستلی شي. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی.